همیشه لپاره هغه نعمتونه چې الله درکړي دي هغه خپل ځان ته رایادوه. د دې دپاره چې ته په خوشحالۍ باندې ژوند وکړې، په آرامه سره ژوند وکړې او د الله جل جلاله نه هم راضي واوسېږې، نو هغه د الله نعمتونه خپل ځان ته رایادوه. یوسف علیه السلام هغه مشکلات چې په ده باندې تیر شوي دي هغه نه رایادوي، بلکې هغه خوبیانې، هغه نعمتونه، هغه احسانات چې الله ورباندې کړي دي هغه رایادوي. سبحان الله، څومره به خوشحاله و دا یوسف علیه السلام، څومره به مطمئن و، څومره به د الله نه به راضي و. ته هم ای مسلمانه خامخا په تا باندې الله بې شمېره نعمتونه کړي دي. صحیح شوه؟ هغه رایاد که. ډېر خلک دي رزق دې ته وایي چې الله ماته پیسې و مال راکړي، دې ته رزق وایي. دا رزق نه ده دوستانو. تا ته چې الله اسلام درکړی ده دا هم رزق ده، ښه احساس یې درکړی ده دا هم رزق ده، صحت الله درکړی دا هم یو قسم ته رزق ده، وخت الله درکړی دا رزق ده، اولاد درکړی الله دا رزق ده، موټر درکړی رزق ده، امن او امان درکړی ده، سکون او راحت دا هم رزق ده د الله جل جلاله. نو دا رایادوه د الله بنده، ته به ډېر خوشحاله ژوند کې او ډېر په راحت سره به د خپل زندگی انشاءالله پر مخ باندې بیایي. ګورئ، کله چې د یوسف علیه السلام ورونه او پلار راغلل او هلته یوسف علیه السلام ته سجده ولګوله. سجده ګورئ زموږ استاسو په دین کې ناجائز او حرامه ده، دا به د هغوی په دین کې جائز وه. دا د احترام سجده وه، د قدردانی د عبادت سجده نه وه. زموږ استاسو په دین کې خو سجده پرېږده، یو چاته ټیټېدل دا هم ناروا دي. الحمدلله زموږ استاسو د عزت دین ده، موږ بغیر د الله نه بل هیڅ چاته هم نه ټیټېږو، سر نه ټیټو. نو کله چې د دوی سجده ولګوله نو هغه ورته وایي دا یوسف علیه السلام، قال یا ابت هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا. و ای پلار دا د هغه زما د خوب تعبیر چې الله جل جلاله رښتینی ک. د خوب لیدلی و کنه چې ماته به ستوري او سپوږمۍ هغه سجده لګوي، نو وایي دغه د الله جل جلاله د هغه خوب تعبیر راوویسته او تاسو سجده ولګوله. اوس د الله نعمتونه یادوي، وایي وقد احسن بي، او الله له ما سره ښېګڼه کړې ده، نیکي را سره کړې ده، اذ اخرجني من السجن، دا چې زه راوویستلم له بندیخانې نه، وجاء بكم من البدو، او تاسو یې راوستلی له لرې پرتو سیمو نه، من بعد ان نزغ الشیطان بیني وبین اخوتي، وروسته د دې نه چې الله وسوسه واچوله او سره جدا یې کړو شیطان زما او زما د ورونو ترمنځ، جدایی یې راوسته او وسوسه یې واچوله. ان ربي لطیف لما یشاء، بېشکه رب زما هغه ډېر په اسانۍ سره کوونکی ده د هغه څه لپاره چې هر څه یې خوښه وي. انه هو العلیم الحکیم، په تحقیق سره همغه الله ښه پویه او حکمتونو والا ده. یعنې په دې کې به د الله لوی حکمتونه چې زه له تاسو نه او له خپلو ورونو نه جدا کړی. ګورې د الله نعمتونه یادوي، وایي زه له جیل نه له محبس نه راوویستلم، ما ته الله جل جلاله ما سره ښېګڼه کړې ده. صحیح شوه؟ او دا ښېګڼې را سره وکړه چې تاسو یې بیرته راوستلی، ما له تاسو سره ملاقات وشو، زه د خپلو ورونو سره بیرته جوړ کړم. الحمدلله چې تاسو هم ژوندي یې، زه هم ژوندی یم. څومره سختیانې په هغه باندې تېرې شوي دي، په یوسف علیه السلام باندې. په سا کې اچول شوی و، خرڅ شوی و، سختیانې په محبس کې لیدلې وې، تهمتونه ورباندې لګېدلي وو، دا یو هم هغه نه را یادوي، یو هم هغه نه را یادوي. که تا باندې په ژوند کې سختیانې مشکلات تیر شوي دي مسلمانه، ته هم هغه مه را یادوه. الحمدلله و شکر وباسه چې الله تا هغه سخت حالات تیر کړي دي. اوس خو الحمدلله زه دا یم او دا یم. ډېر موږ تاسو ته حتی نن سبا دا بزرګان دا لویان دا نصیحت کوي چې ګوره د الله نعمتونه را یادوه، ښې خاطرې را یادوئ، آینده لپاره هم ښه فکر لره. انشاءالله الله جل جلاله به دا ژوند ډېر ښه در باندې تېروي. خو که چېرته ته د تل لپاره زړه خورې چې یاره ما پخوا وختو کې دا کړي دي، یا پخوا وختو کې داسې را سره وشو، پلانکي را سره دا کړي دي، هغه پلانکي را سره هسې کړي دي، نو د تل لپاره به په غمونو کې ژوند تېروي. څه ضرورت ده دوستانو چې موږ تاسو هغه پخواني غمونه د تل لپاره را تازه کوو او دا اوسنی حالت ورباندې خرابوو. داسې نه دي کول پکار. څه چې تیر شوي دي هغه هیر کوي، تیر په هیر خوشحاله ژوند وکړئ، ښایسته خاطرې په خپل ذهن کې راولئ. انشاءالله چې آینده به هم ښایسته وي او روښانه او خوشحاله ژوند به الله جل جلاله درکوي. الله دې زموږ ستاسو ژوندونه ټول ښایسته او روښانه کړي. السلام علیکم ورحمت الله. Boolean.com یو پلیټفارم دی
چې په هغه کې مختلف زده کړه شته دی. که څوک غواړي چې بزنسمن شي، آنلاین فریلانسینګ طریقه زده کړي، اسلامیات ولري، که قرآن دی، دعوت دی، حدیث دی، همچنان اکاونټینګ ولري، کریټیو ډیزاین ولري، څنګه مختلف ویډیوګانې کورسونه جوړ کړي او همچنان څنګه آنلاین ویډیوګان جوړ کړي، نو دا ټول طریقې په ویلرنا کې شته دی. او فیس ډېر زیات کم دی. که ته د افغانستان نه بیرون د کال فقط د میاشتې $7 دی تا ته، او ته یو فیس باندې کولی شي ټولو مقالو ته چې زرهاو نه ډېر زیاتې دي او سلهاو کورسونو ته لاسرسی پیدا کړي د ټول کال دپاره او زده کړه وکړي. زما په نظر بهترین چانس دی چې ته باید د خپل ژوند بدلون دپاره اولین اقدام وکړي چې هغه د ویلرنا کې راتګ دی او خپل زده کړه شروع کول دي.